دې خلکو ته دا پته نه وي چې صحیح، حسن، ضعیف، غریب، عزیز، مشهور، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، متواتر، آحاد، شاذ، منکر، موضوع، مدرج، مقلوب، المضطرب دا د حدیثونو اقسام دي. په دې فن باندې به هلته پوهیږي کله چې تا مختصر تور باندې وپېژنې. نو ملګرو، الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم د وحی په ذریعه سره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې را نازل کو. نو کله چې به وحی وشوه بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلوېښت کسان مقرر کړي وو چې هغوی به دغه وحی لیکله. قرآن کریم به هغوی په پاڼو باندې ولیکو دې لپاره چې دا ضایع نه شي او محفوظ پاتې شي. نو په دې طریقې سره پوره قرآن کریم را نازل شو. بیا د هغې نه لږ زمانه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نبی رسول د وفات نه بعد اولنی خلیفہ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړی شو. ابوبکر صدیق په خپل زمانه کې د قرآن کریم راجمع کو د یو مصحف په شکل باندې، د یو کتاب په شکل، او دا سلسله به داسې را روانه وه تر دې چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې فتوحات سیوا شو. د مسلمانانو حدود ډېر لرې علاقو ته ورسېدل. نو په دغه زمانه کې عثمان رضی الله عنه دغه قرآن کریم په یو قرت باندې ولیکو، په یو انداز باندې. د هغې نه بیا ډېرې کاپیانې ویستې او د دنیا مختلفو علاقو ته دغه مصحفونه ولېږل. دې وجې نه دغه قرآن کریم کوم چې نن سبا زموږ او ستاسو په لاس کې دی دا په هغه ترتیب کې دی په کوم کې چې عثمان رضی الله عنه راجمع کړی. په صحابو کې ډېر خلک داسې چې هغوی قرآن کریم یاد کړی و د حفظ په طور باندې. د هغې نه بعد هغوی تابعینو ته دا ورولی دی او تابعینو بیا تبع تابعینو ته په هر زمانه کې د ډېرو خلکو د یو نه بل ته نقل کړی دی تر دې چې زموږ زمانې ته را رسېدلی دی. په قرآن کریم کې اوسه پورې داسې مسلمان نه دی پیدا چې هغه پکې شک وکړي. د ټولو مسلمانانو په دې باندې اجماع ده، راجمه دي په دې خبره چې دا قرآن کریم بالکل صحیح سالم دی، په دې کې تحریف نه دی شوی. هر شي احادیثو کوم چې یو قسمه شرح ولا دی قرآن کریم دپاره صحابو هغې له اهتمام ورکړی دی. هر صحابي د نبي اسلام سره وخت تېر کړی دی، د هغه نه خبرې اورېدلې دي، ابي په خپل ژوند کې هغه عملي کړي هم دي. نو صحابو نه بعد د حدیثو دغه علم تابعینو ته رانقل شوی دی. په تابعینو کې داسې خلک موجود وو چې د هغوی حافظې ډېرې تیزې وې، هغوی ډېر احادیث د ځان سره په سینو کې محفوظ کړي وو. دغه شان په تبع تابعینو کې هم داسې ډېر حفاظ موجود وو چې هغوی غټ تعداد کې احادیث یاد کړي وو د ځان سره. لیکن په هر زمانه کې چې مسلمانانو څومره هم ترجیح ورکړي د قرآن کریم له دی یاد کړی دی، دغه شان په ډېر تعداد کې مسلمانانو احادیث نه دي یاد کړي. د دغه حدیثونو یادولو ته ډېرو کمو خلکو ځان متوجه کړی دی. دې وجې نه د حدیثونو دغه علم داسې محفوظ نه و لکه څرنګه چې قرآن کریم محفوظ شوی دی. دې وجې نه ډېرو خلکو ته د رد موقع میلاو شوې ده په حدیثونو باندې او هغوی په دې باندې رد کوي، دې ته مشکوک او منګړت وایي. لیکن ملګرو دلته زموږ او ستاسو ذهن داسې دی چې دا حدیثونه به موږ او تاسو ته داسې رانقل شوي لکه څرنګه چې مشرانو قصې کړي دي خپل کشرانو ته، لکه څرنګه چې په یو قوم کې یوه قصه خورېږي د یو نه بل ته، دغه شان به د حدیثونه را منتقل شوي موږ ته. نو دا خبره صحیح نه ده ملګرو. د حدیثو لپاره چې کومه طریقه اختیار شوې ده راځئ چې په هغې باندې ځان پوه وکړو او بیا به سوچ وکړو پخپله چې آیا احادیثونو ته مشکوک ویل صحیح دي او که نه. دغه محدثینو دغه روایت را نقل کړي دي په خپل کتابونو کې او هر یو روایت له خپله مرتبه ورکړې ده. لیکن زموږ په دې زمانه کې افسوس دا دی چې کوم خلک په دغه حدیثونو باندې رد کوي هغوی سره د دغه حدیثونو علم هم نشته دی، په دغه علم باندې پوهېږي هم نه د کوم علم په ذریعه سره چې دغه حدیثونه موږ ته رانقل شوي دي. دې خلکو ته دا پته نه وي چې صحیح، حسن، ضعیف، غریب، عزیز، مشهور، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، متواتر، آحاد، شاذ، منکر، موضوع، مدرج، مقلوب، المضطرب دا د حدیثونو اقسام دي. او په دې فن باندې به هلته پوهېږي کله چې تا مختصر طور باندې وپېژنې.